د خپلواک نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهم خبرو لپاره در سره خپلواک نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د ایټالیا یوه ټلویزیوني چینل یوه سین خپور کړی چې ادعا کوي قطر د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ته څه باندې 110 میلیونه ډالره رشوت ورکړی تر څو د طالبانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي. د ایټالیا ټلویزیوني چینل پنجشنبه د فبرورۍ پر 2 نیټه یوه سین خپور کړی چې په هغه کې د افغانستان د مرکزي بانک مشر اجمل احمدي هم د پیسو د ډالۍ اخیستل لاسلیک کړی و. په دې سند کې راغلي د 2021 کال د جولای په 1 زه اجمل احمدي د افغانستان بانک اجرایوي رئیس او د اشرف غني ځانګړی استازی په هغه ناسته کې چې ما په کابل کې له ښاغلي مطلق مجید القحطواني سره درلوده ما د 110 میلیونه 478 ډالرو په ارزښت یو چک ترلاسه کړ. په راپور کې ویل شوي چې ښاغلي القحطواني په همدې نیټه کابل کې و او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یې له اشرف غني سره لیدلی دي. د دې رشوت د ترلاسه کولو موخه د طالبانو پر وړاندې مقاومت نه کول دي. په افشا شوي سند کې اشرف غني ته د دې پیسو د ورکړې له امل نه دی په ډاګه شوی خو د دې ډالۍ له ترلاسه کولو یوه میاشت وروسته اشرف غني هغه مهال له هیواده ووت چې طالبان کابل ته نږدې شول او هغه مهال ویل کېدل چې له ځان سره یې میلیونونه ډالره لیږدولي دي. د دغه ایټالیایي چینل خبریال فیلیپو روسی چې دا څیړنیز راپور یې چمتو کړی وایي چې راپور یې له سرچینو سره د خبرو او اسنادو د څیړلو پر بنسټ جوړ کړی دی. د هغه په وینا افغان امنیتي ځواکونو ته له کابل څخه امر ورکول کېده چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي او شاتګ دې وکړي. خو له دې خبر په اړه تفسیري شتون لري او وړاندې شوی سند د ځینو بهرنیو خبریالانو لخوا کمزوری بلل شوی دی. په همدې حال کې د رسنیو لخوا د دغه خبر له خپرېدو وروسته یو بل لیک هم خپور شوی چې پکې د یوه محرم یادښت د ترلاسه کېدو ترڅنګ د قطر د هغه وخت سفیر لخوا د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ته د 2021 کال 5 میاشتې 18 نیټه 1 میلیون او 300,000 امریکایي ډالرو چک د ډالۍ په توګه ورکول شوی. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د غني په حکومت کې څو جګپوړو پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې دوی ته امر شوی تر څو له طالبانو سره جګړه ونه کړي. طالبان د 2021 کال د اګست پر 15 اشرف غني له تیښتې وروسته کابل ته ننوتل او نږدې 2 کاله کیږي چې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی په رسمیت پیژندنه کې ګام نه دی پورته کړی. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا ښه وخت.